جوړ په خیر درنو دوستانو دې کې شک نشته په کابل کې هم ټکان واوریدل سو درنې چاودنی واوریدل سو د بيدانه چې د دې معنا ده د کېدای شي تر اوسه پورې موقعیت نه دی معلوم شای دا پټرولي بمونه وي او دوی میسج ورکي یو دا معنا ده دومره ده په کندهار کې دوا ځای په نشه کړل یو په کلی اردو کې د تیلو ډیپو وشته لمبا به خلکو لیدلې وي او دوم یې د جګړې د کومندان افغان اجي کور ته مخامخ پټرول سټیشن وويشته د پټرول پمپ وويشته د پټرول پمپ یعنی د افغان اجي کور یې نه دی وشتلې هغه پټرول سټیشن وويشته د ارغسان د پلسره نو دا دوازه دی پنځه کړل اوس د دې په مقابل کې څه پیښېدلای شي دا چې نور بریدونه به کیږي به نه کیږي هغه بیل باسي زه دغه تازه دا اوس کوم برید وسو پر دې باندې خبره کوم تر ټولو مهمه خبره ده چې دا بریدونه جګړه دوم پړاو ته بیاي ما دا خبره په کوم ورځ پاکستان ترهګری وکړه پر دغه کې په پکتیا کې بریدونه وکول په ننګرهار کې بریدونه وکول زموږ ولسی وګړي شهیدان کو پاغه ویډیو کې تاسو کتلای سي لاندې پراته ده پاغه ویډیو کې ما دا خبره کړې ده چې پر درو پړاو باندې طالب چارواکو خبره کړې ده پر درو پړاو باندې طالبان ژغېدلې دي ګوري لومړنۍ پړاو دا و چې طالبان خپل زور وشو ده او افغانان خپل زور وشو ده پراخي پوسټې ځنیونی ولې درويشت څليرويشت 15 پوسټې فاتس ولې څلور 15 وسپدل سولې پلسګونو پاکستانی پوځیان هلاک سول د غنو مړي راوړل دا یو مرحله ولا د دې پاکستانیانو قطر ته ول جګړه د جګړې د بندولو غوښتنه وکړه دوم پړاو د جګړې د ګوري ډیر خطرناک دی هغه داو کچيري پاکستان بمبار وکي افغان لوري دوم پړاو ته داخليږي دوم پړاو ډیر خطرناک دی او دریم پړاو بیا تر هغه ډیر خطرناک دی نو ویره نه د پکار په افغانستان هم په بمباروي عادت دی هم په خوا بمباري کې سوي دي هم پراتلون کې کیږي ځکه موږ د ډیرو شریرو گاونډیانو ترمنځ پراته یو خاص کر د ترهګر گاونډي پاکستان سره په خوا کې اوسېدل داسي ډیری پیښې لري داسي ډیری معناوي لري نو مهمه خبره زما په نظر باندې دا ده چې ویره نه د پکار خپل ځواکونو ته مورال ورکول پکار دي او افغان ځواکونه د هغه ګوري یو خبره یاد ساتي دا هغه طالبان دي چې پر سر باندې د ناتو په سونو په زرونو الوتا کې ګرځیدل او دوی بیا هم مقابله ور سره کوله مقابله هم په ژړه ډبای و موټر سایکل او په یو کلاشینکوف پر سره کوله اوس توپم لري ټانګم لري او هغه الوتا کې پر دې بمبار کې هغه ګوري تر ډیره بریده پورې د تیلو مصرف هم نسی ورکولای ځکه پاکستان په کور د نن دیواله دی نو و به ګورو چې څه پیښیږي زما مقصد لدی خبرې څخه دا و چې دا خبره سپینه سي خلک وایي په کندهار کې ډیره لوی چاودنه اوس ډیره لوی لمبا اوس داسې لوی چاودنه وسو نه هغه د تیلو ډیپو وشته په کندهار هوایي ډګر کې دننه او ورسره جوختي د افغان جی د جګړې د مشر د ډیورند د سرحدي قواو د کومندان کور ته مخامخ هغه پټرول سټیشن وويشتي نو په پټرول سټیشن کې به ولسی وګړو ته تلفات اوشتي اما نظامیانو ته تلفات نه دی اوشتي دا رزیل دشمن دا ذلیل دشمن دا شریر دشمن دا ترهګر دشمن یوازې سیویلین په نشه کولای شي کنه نو د پټرول سټیشن د وشتلو څه ضرورت خو څه د وشتي به هر حال او به ګورو چې څه پیښیږي زه بیا دا خبره کوم هغه پلان چې طالبانو جوړ کړی دی ګوري زه اوس هم دا ویډیو شریکه کې تر پاکستانیانو ورسوي هغه پلان چې طالبانو جوړ کړی دی هغه ډیر خطرناک دی هغه د پاکستان لپاره ډیر خطرناک دی طالب په جګړه کې رالوي سوی دی په جګړه کې پیدا سوی دی په جګړه کې رالوي سوی دی په جګړه کې د افغانستان تر تخت رسیدلی دی کېدای سي پاکستانیان په دې پوه شي طالب او طالبیزم دا دواړه ډیر خطرناک شان دي دا دواړه ځکه ډیر خطرناک دي چې طالبیزم د ډیورند د کرشي په دواړو خواو کې دی او طالبان هم د ډیورند د کرشي په دواړو غاړو کې دي دی خواته افغان طالبان اخواته پاکستانی طالبان نو زه بیا وایم کدا لږ تکرار شي دا جګړه به دوم او دریم پړاو ته ځي چې هغه ډیر زیات خطرناک دي هغه سمور د پاره نه په موږ باغ د مجاهدینو تر دوره ورغه نور څه مجاهدینو دوره کې افغانان پات سول هغه په نور دورو کې افغانان پات سول دا وسته شلکلن جمهوریت په جنگ کې افغانان ژوندۍ پات سول د دوی لپاره به دا ډیر خطرناک او ډیر زیات خطرناک وي نو ژوند خدای مو شاده باد او بریالي لره اسی معلومات در سره شریک میکړل خدای ما باد لره بل ویډیو درته کوم ان شاء الله دا در سره شریک کی پر مخ باندې دوستان خبر کی خدای ما باد لره مننه ژوند